ګورګورې روز ده کنه ګورګورې تا ته وایم سړیا خیر خو دې کنه ته خو داسې غوسه غوسه ته زما په خیر او په بد خیرې څه کې تا ته چې ما څه ویلي دي حق دې وکړه سړیا زه خو دوباره پلار پسې نه شم ایله خو مې تا بله 10,000 روپۍ راوړي دي هم یو خبره ته کوم ګورګورې چې کومه خبره وکړم حقه کوه او هغه منه چې دا د چنچې پیسې دې راوړې دي که نه خدای شته چې د دې کور نه به دې وباسم او ډایرکټ یې وکره شړم سړیا زما د پلار خو چې ساړي موړي او ما سره په جخیز کې هم ستا کور ته رالېږلي ها ستا د پلار رڼې موړي تا یې په جخیز کې رالېږلي دي زه چې کومه خبره وکړم حقه سرته رسوم لاړه به شي خپل پلار کره او اسلم خان د وی چینچي والا زه صرف چینچي پېژنم سړیا تا ته هغه پته لګیا خو بوډا سړی دی کو دا خبره مې ورته وکړه هټ اټک په ورته وشو د خفګانه به مړ دې شي ستا پلار زما د هغه په ژوند کې څه پیدا نشته خدای دې اوس مردار کړي چې دا کور یې خرڅ کړم او ځان له پېچینچي والم سړیا زه به تا راپه مه پرېږده ما ته خو دا خدای مه راپه پرېږده بسه ورشه بوخه راوله او پلار کره دې لاړه شه یا اسلمه خیر دی کنه زه به ستا لپاره خدای دا په زما د پلار نه دا ډیمار نه منم ستا پلار نه منم ستا پلار پاسه لکه ته دا برقه نه رالې که نه نه رالې دا برقه ها ته ما ته نه رالې دا برقه اوس به مې دا ولې ده او شابه ده لاړه شه ډارې اوس زه راته وایم خیر دی خفګانه به ورته خټنډی راځه یا اسلم خان پاسه راته وایم دا خدای خاطر وکړه کنه پلار ته مې مه وایه ویم دا پلار به دې په سور اور کې وخوځوم او خدای شته که نه ښځې چې تا ورپسې سکروټو په ځای کېدم زه صرف چینچي منم نور سم نه منم غونډ عمر مې ته همتاله را چلولي دي خو بس د باقي مې سترګې شرمېږي نه شم لیدی ورته ما دې دې را چلولې ده هغه نو یو واچوه. خبره ته مې غوږ کېدم ګورې اوس به دې دا بلاک دې سر لره ولم خدای شته چې دې وژنم مخکې شه د دې پلار نه به یې دا پیسې رالې باسه ګینه خدای شته چې اوس دې وژنم راځه خلک بس په دې خلکو دي تنور توچي زما په خلکو کې څه کار دی زما صرف چینچي په کار دی چینچي ها یا د خدای خاطر وکړه مه وایه ورته ما ته بار بار د خدای نوم مخې ته کوه خدای زمان دی او ستان دی او ستا د پلارم دی خدای چینچي به پیلې ګینې نن دې معاف کوم نه نن دې خاورو ته ورسپارم راځه راځه څه ګناه دې کړې ده څه خطا دې کړې ده اسلمیا زما دې لور څه ګناه کړې ده چې دومره ظلم دې ورسره وکړ بچې ته ووایه زه چل دی بابا جان نه مې هېڅ خطا کړې ده او نه مې څه ظلم کړی دی پاکه خبره ورته وکړه بوسو کې ورته اوبه مه بوځه دې اسلامي سره خو زما ژوند پادار شو او دې دقه سات په لازه ډیمانډونه ایږدي تا ته اوس وایي چې ماله به چینچي دی اسلمه د خدای دې جولی ته وګوره زما دې لور سره دومره ظلم مه کوه ټیک ته غریب یم په غریبۍ کې چې زما څه وس ده سو هغه ما دې لور له وکړل اسلمې ما سره خو نور هېڅ هم نشته ما ته د سترګو نوښ کې مه بیوه هم ستا اوښکې زما نه دي پکار او نه ته زما زړه نرمولی شي بچې غریب سړی ځان نه لوړی نشي پیدا
راځي دا کټ د خدای ستا د کور ویستلی کی دا زما نه ده پکار ورشه خلک وګوره زمانو له سنې دي کړې او ته شرم وکړه مړه هر څه نشته دا کور خرڅ کا راځه ما کره اوسېږه خو ما د بروزګار روانې اسلمه نشته راسره نشته راسره اسلمه چې نشته راسره نن نه پس ته دا لور د زما نه ده پکار او کو بیا هم نه پوهېږي نو په بله طریقه به یې درته پرېږدم او اسلمه په دې دنیا کې هم غریبانان جړېږي اسلم خانه خبره وه السلام علیکم څنګه یې بخیر زه خو تا پسې درتلم خیر شه خیر دی ها داسې چل دی ها چې زه سعودي عرب ته روان یم مال به یو 15 لکه روپۍ راکړي عرب جانه خندا راپورې مه کوه زه خو ټول عمر د کباړونو کار کوم او ته د ما نه 15 لکه روپۍ غواړې اسلم خانه دا خپلې کپړې دې خرڅې کا زما 15 لکه روپۍ پکار دي ځکه چې ستا خور ما سره ناسته ده او ستا باندې د خپلې خور حق دی مړه ته خو دې شرموز نه راواخېستل چې زما خور تا سره ناسته ده نو ته به د ما نه 15 لکه روپۍ غواړې او زه تا نه بل یو تپوس کوم وایه تا ته زما د کور د حالاتو پته نه لګېږي چې ما پسې 15 لکه روپیو له راځي اسلامه ستا په حالاتو زما هېڅ پروا نشته پوه شوې که نه هغه خپل د سر سور دې خرڅ کړه خو مال به 15 لکه روپۍ راکې او چې نه راکې که نه نو مازدیګر به تا کره خور ناست دی او په پښه به ناست دی ارې په خوله به سمه خوځې نن د پس نه ور د ما د خور نوم په غلطه خبره کې وانلې پرېږده ګرېوان پرې مې ښودې خو ور د ما د خور دا کومه خبره چې دې وکړه لکه مطلب دې دا دی چې زما خور له به ته طلاق ورکړي خدای شته چې شل ډزه دې وولم اسلم خانه د خپلې خور سره څومره غم دی او څومره پې خفه شوې هغه هم د چا لور خور ده چې تا خپل پلار کره کېنوله بې خونده انسانه هغه هم سته عزت دی چې تا بوتله او د خپل ډیمانډ لپاره دی خپل پلار کره کېنوله عارفه دا تا زه په کوم امتحان کې واچولم مطلب دې څه دی مطلب مې دا دی چې هغه ستا عزت دی لاړ به شي او ښه په یو ښه په عزت به یې خپل کور ته راولې عارف جانه تا خو زما سترګې رڼا کړې خو دا ما ته اوس ووایه چې زه به دغه کور ته په کومو سترګو ورځم اسلم خانه هغه ستا سکرم دی او ستا پلار هم دی د هغه زړه ډېر زیات غټ دی چې ته ور مخامخ شې که نه نو د لور د مخه به اته مات کړي عارف جانه دا خو زما و د ضمیر راویښ کړ تا زما نه څه غلطۍ شوې دي اسلم خانه غلطي د انسان نه کېږي او دا هم ښه خبره ده چې ته په خپله غلطۍ باندې پښیمانه شوې لاړ شه او خپل عزت دې خپل کور ته راوله صحیح ده عارفه انشاءالله زه به بیا د خپلې ښځې او د خپل سخر دومره بېعزتي نه کوم دا خو زما بلکل سوچ راویښ کړ دا عارفه الله دې مه خرابوه او وردم او نن به دا خپله ښځه خپل کور ته راولم ورشه د الله دې خوښه ده ګورې زه راغلم اسلمه ته راغلې خفه نه یم ما خو ستا انتظار کو چې ته به کله راځې راځه مړې خو ما تا سره هر څانه ظلمونه کړي خو په هغې ظلمونو باندې ما خپه راښکله نور به زه تا نه خفه کوم ښه زه برقه رالم ښه شا به راځه چې زه خپل ودرېږه
کومو سترګو ته د سره ځې ته په کومو سترګو زما چوکټ ته بیا را دننه شوې اسلمه تا د ظلم انتها زما په لور کړې ده ولې د غریبانانو خلکو لوڼه به همداسې د خاوندانو په کورونو کې دل کېږي د هغې د تپوس په څوک نه دا څه ټیشو پیپر خو نه دی چې استعمال یې کړو ګزار یې کړي دا تور سرې ده دا د بیبي حوا لور ده ولې دا خلک دې لوڼو ته داسې سپک د خلکو ګوري ستا نه به هم پیدا شي اسلمه بیا به درنه زه تپوس کوم چې ستا په لور سختۍ چې ستا په دې زړه به څه تېرېږي زما لور ډېره عاجزه او کمزور انسان دی اسلمه زما لور تا سره نشي تللی ته ظالم یې زما لور تا سره نشي تللی سخر بابا ما ډېر ظلمونه تا سره او ستا لور سره کړي دي خو بس په هغه ظلمونو ما خپره ښکله زما ضمیر ویښ شو نن د پس نه به زما نه چې کوم دی ګرګون نه خفه کېږي پخپو نه نه پرېږدم سخر بابا پخپو نه نه پرېږدم بس اسلمه زما لور داسې نه اسلم په خپل ظلم پیمانه دی او د لور او د خور خو اصلي کور هغه وي چې په کوم کې خاوند دي او که ته خفه کېږې نه نو خیر دی زه به لاړه شم آفرین لوی چې ستا رضا وي نو زما رضا ده اسلمه زما لور خوشحاله ساته زما لور تا سره یو امانت دی انشاءالله سخر بابا ما نه به بیا ستا لور نه خفه کېږي او ورسره به ته نه خفه کېږي سمجي د مخې نه راشي